ملک برابره دعا کوه چې په دې کلي کې دا د ځمکو په سر بیا لانجې له خیر وخوځېږي لږ وتورېږي ایله به هم دا ډوډۍ لږ غوړه شي همغه متل دی وایي چې په کلي کې یو مل نشي بل نه ملېږي وهلکه ملک برابره دا دوه کسان څنګه ګیرواش کېدلي دي خوا را روان دي وهلکه ای دواړه خو دي خو ښکار ته را روان دي ما په خیال موږ طرف اوس ورته جال وغوړوه نو ای جال مطلب دی دا ده چې مرغان ونیسم ګوره چې خلک روان دي اماده شه ګورې چې لانجه مانجه ادمن کړې راغلل سلام علیکم وعلیکم السلام ځوانانو کینئ په خیر راغلی په خیر راغلی سلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام وعلیکم وعلیکه خیر خو به یي څنګه داسې ښکار په ښکار روانه سي ګیروان نمش کولی دي بیا ملک صاحب دغه سړي مې پر مځکه دعوا شروع کړې ده نو په دا خطر راغلو مال چې تاسې زموږ تر منځ یو جوړه راوکړئ څه یو طریقه راته جوړه کړئ چې زموږ دغه مشکل حل سي طریقې خو موږ ته پرېږدي سر مو پرې سپین شو ملک صاحب دا ځمکه چې ده دا ماته د پلار او د نیکه نه راپاتې ده دا زما پدري ځمکه ده او دا نه ده دا ناجایزه ده راغلی دی زما په ځمکه باندې دعوه کړې ده چې دا زما ده ښه نو ته دومره ناجایزه اوس کوې چې راغلی په پردۍ ځمکه دې حمله کړې ده پوه شي یعنې موږ مجبور شو چې فیصله درته وکړو نو ملک برابره ځان دې برابر که زه خو هر وخت برابر یم ملک صاحب په دغه خاطر تا ته راغلي خو تاسې زموږ د کلي مشران یاست ستاسو خبره خو موږ پر سترګو منو دغه زموږ مشکل راته حل کوي که غواړئ چې موږ ستاسو فیصله وکړو تاسو دواړه به موږ ته واک راکوئ بس موږ دواړو تا ته واک درکړی دی ستاسو فیصله زموږ قانون دی بس تاسو فیصله زموږ دپاره قانون دی هر شی دی بس فیصله هم راوکړئ چې داسې دا ډېرې خبرې مه کوئ چې ملک برابر هم وخت نه لري چې ولسوالۍ ته ځي او زه ولسوالۍ ته ځم تاسو به ول داسې کار وکئ چې 15 لکه افغانۍ به موږ سره برمته او مچلغه کېدی او 50,000 افغانۍ به زموږ د هوټل د مصرف دپاره کېدی بیا به موږ فیصله کوو اول تاسو به داسې کار وکړئ چې 10,000 افغانۍ د موټر د کرایې دپاره او د موبایل د کارتونو دپاره موږ ته راکئ صبر وکړه ملک برابره حوصله وکړه چاقو لاندې ساه واخله همداسې رفتار کې واوروره پسونه او چرګان خو لا سلامته مغزې پاتې دي هغه خو خامخا به راولي خو نور دوی انسانیت پورې هله لري ملک صاحب دا زموږ فیصله به څه وخت راوکړي نو یو خبره ته وکړم ځوانه زمونږ فیصلې ملک برابر خو داسې حساب ده څنګه چې نوم برابر ده هر شی چې برابر نه وي دا فیصله نه کوي نو تاسو دغه فیصله به انشاءالله لکه دا د لوخیل پول غوندې دا اووم کال چې پې روان ده همداسې 15 کاله وخت نیسي و دا دومره وخت ولې دا دومره وخت ولې عجیبه خبرې کوئ تر هغې وخت پورې موږ د تاسو د مچلغو پیسو باندې لږ تجارت وکړو چې یو شی لاس راشي امې تاسو ګټه امې موږ ماراني خوره وخورو وروره دا وړې ولاکه شړی سي دا مشران نه دي لیوان دي درځه چې خپله یو فیصله سره وکولې لا که نه د دې بابولالو ته مو غوږ نیولی دی مشرانو مونږ خو راغو چې تاسو د کلي مشران یاستئ تاسو به خدای پاک ته د قیامت په ورځ څه ځواب ورکوئ اخر مشران به همدغه شان دي لکه دا تاسو راځه وروره خدایم تباه که کمکلو خلکو لیونو ای ملک برابره نوم دې برابر ده خو هیڅ کار دې برابر نه ده تیار ښکار دی موږ د لاسه وباسو وی